ګرانو مینهوالو دا اختر څلورمه ورځ ده او د موړو چوټیانې دي د سکولونو هم د دفترونو هم چوټیانې دي نو نن په څلورمه ورځ ماشومانو وړو زما نوسو او زامنو لوریانو وی چې دادا نن ځو نه چکر نه نو مې زه چې ځو موږ سره وی لاړ شه نو بس لاړو نو بله ورځ دا واړه تلي وو لیک ویو پاڼ ته چې دی نو هغه پارک ته او نن هم په پارکونو کې اسلام آباد په پارکونو کې ډېر زیات رش و نو موږ یو نوي ځای ته لاړو دغه ځای چې دی نو ډېرو خلکو ته لا معلوم نه دی دا کومه هاوسنګ سوسایټي چې ده پارک ویو د دې چک شهزاد نه ورته هم لاره بارکو نه ورته هم شته خو چک شهزاد نه اصل لاره ده بحر انکلو ته چې ځې نو هغلته بیا نو پارک ویو کې بلا د سیل ځایونه دي دی پکې اوس بلا تالابونه جوړ کړي دي او په هغې کې بیا فوارې دي هغه رنګدارې نو دا ډېر مزېدار بلکل د هغې دغه چې دی نو ما خو مخکې بحر یو ته هم تللی وم هغه هم د هغې دغه چې و نو د یورپ یا د دوبۍ په څېر د هغې دغه خو پارک ویو چې دی نو د هغې نه هم څه کمه نه ده او ډېر د سیل سپاټې ځایونه پکې ډېر دي نو تاسو کولی شئ چې ورته چکر ولګوئ موږ خو نن وړو سره لاړو په دې غرض تاسو دپاره مې یو ویډیو جوړه کړه او هیله من یو چې خوښه مو شي ډېر ښه راځه ودرېږه هلکه تا وکتو راشه هلکه مخکې راشه هغه خوراک دغه کړی دی څنګه پوارې دې ولیدې څنګه ښه وې ښایسته وې نیمه ښایسته وې پوارې دې ولیدې
ها؟ لايتس كم لايت تولدوا هذا لايت سخيا غني طلعتكم ودرك ها صح ها ها ولدي ها دا پارک وی چې هاوس سوسایټي څنګه چې مونږ تاسو وې دا د کده دا ډېر مزیدار دغه جوړ کړه بالکل د دا ماحول د بلډینګونو دغه په حواله جدیدیت په حواله دوبه موبه د خو دوبه کې خو غرونه نشته بیا موسم هم نشته موسم دلته ښه مزیدار هم ښه یو Assalamu